وعلیکم السلام. زه خو دا خبره کوم مراجع ډېر زیات خفه یم په دې بیجار باندې. دا کم چاودنه چې شوې ده، کومه دماکه چې شوې ده، ولا په دې باندې ډېر خفه یم. او کار څوک دی بیا هم افغانان وروڼه دي، څو پکې ټپیان شو، څو پکې شهیدان شو. او یو ملګري د مخکې سوال وکړو چې دا دماکه چا کړې ده. نو زه خو بیخي حیران شوم چې په دونه هر څه له پاسه باندې د دې پوښتنه کوي چې دماکه چا کړې ده. دا خو صفا خبره ده. رسنۍ کومې رسنۍ دي، کومه میډیا چې کوم ده هغه د چا خلاف لګیا ده؟ کومه میډیا ده؟ هند میډیا ده، د امریکن میډیا ده، یورپین میډیا ده، ټول چې کوم دي طالبانو خلاف پروپاګاندا شروع کړې ده. نو خبره دې ته سوچ کول غواړي چې دا نور ولایتونه دي په دې کې یو ټک نه کېږي، یو مرمۍ نه ده کېږي، نه دماکه کېږي، نه څوک مري. صحیح شو. او صرف د امریکې چې کوم دی ایرپورټ ته هغه ولته کېده، ولته کې دماکه کېږي او خلک مري. د دې نه خبره بالکل ثابته ده چې د دې شاته چې کوم دی د انټیلیجنټ استخباراتي لاسونه دي. یو خبره مولای صاحب وکړه، مبارز صاحب وکړه چې څنګه مخکې پته لګي دماکه نه شوې، مخکې د بي بي سي والا او ډیو ریډیو والا وایي چې خطر دی. نو دې نه خبره ثابته ده چې د امریکې په خپله کړې ده، سی والا کړې ده، په دې کې د رام لاس دی، د موساد هم لاس دی. د دې نه مخکې مولای صاحب، شاهین صاحب، تاسو هم هغه ویډیو، هغه تصویران شیر کړي وو. زه ګورم ساو د خپرونه ګورم، خو چې کله موقع میلاو شي نو بیا پکې ګډون کوم. ډېر سوچ نه پس بیا خبره کوم. نو که تاسو کتلي هغه یهودي راغلی دی، هغه په پنجشیر کې چې کوم دی امرالله صالح سره، تاسو بیا عکسونه خو د عبدالله سره، دې کسان سره چې کوم دی میلاو شوی دی. نو د یهودي کار څه دی؟ د یهودي خو موږ دشمن. غږ دې خراب شو وروره، غږ دې خراب صحیح شو. غږ دې خطه کې خیر صحیح شو مولا. نه صحیح شو، سم. نه غږ دې نشته وروره، غږ دې نشته. عمر مختار صاحب دا خو هر شی ووایي، دا دی په دو کې نور سړی نشي ویلی چې دا لی به ونیسي څوک دی چې بد یې شپږوی ورته چاپ کړي. امریکا 2 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په میدان کې حالت خرابېږي، خپل اتباعو ته یې وویل چې میدان ته مه راځئ. فرانسې مې اعلان وکړ. بیا 1-2 ساعته مخکې رادیو آزادۍ او هغه رادیوګانې چې دی په جمع کې دي، بي بي سي، سی ان ان، دوم وویل. یعنې غوړ شی داسې معلومدار و لکه یو شی چې په مځکه باندې کېږي معلومېږي چې هغه ده. یعنې هر شی معلوم و. بیا هم دغه خلک یې راټول کړل، رای ورسره کوي، نږدې کړل، بیا انفجار ورکړ دو خلکو ته. دا به چا کړی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب ته، افغان مبارز صاحب ته، زرقاوي صاحب ته او د سټډیو نورو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله. شاهین صاحب دې کې خو شک نشته چې دا نننۍ انفجارات په هوایي ډګر کې دا خپله د امریکا د سی آی ای او د انګلیسانو او د اسرائیلیانو د همدې کفري نړۍ د استخباراتو کار دی. دې کې خو هېڅ شک نشته. که څوک پکې شک کوي هغه به بیا احمق نه به پوهېږي په دې باندې. او دغه کوم په دا 20 کالو کې دغه امریکایانو، دغه غربیانو، د خارجیانو په افغانستان کې خلکو وژل، په مساجدو کې دوی انفجارات وکړه، په نورو مراسمو کې دوی انفجارات وکړه، د شیعهګانو په تجمعاتو باندې دوی انفجارات وکړه. البته دا انفجارات دوی وکړه د داخلي غلامانو په واسطه یې وکړه. او نن اوس هم زړه یخ نه دی په د افغانانو په وژلو باندې، اوس هم زړه یخ نه دی. خو دغه خلکو ته زه حیرانم چې تاسې باندې څه جبر، تاسې باندې څه تعدي چې تاسې منډې وایي هوایي ډګر ته چې موږ امریکا ته ځو یا بل هېواد ته ځو یا بل هېواد ته. هلکه قرار کور کې کښېنئ، امن او امنیت راغلی دی، انشاءالله یو مړۍ ډوډۍ ده، روزي رسوان الله دی، هر څه به سم سي. قرار په کورو کې کښېنئ. نن مې یوه ویډیو ولیده چې دغه زنانه دي، سیاسري دي، او کانال د فاضلاب دی مرداری، په دې کې کته کېږي هسې کومه قاچاقي لار د هوایي ډګر ته، په دې اوبو کې په دې مردار فاضلاب کې روان دي پورته. ښه آیا دا امریکا ارزش د دې لري چې ته خپله هغه عفت او هغه خپل حیثیت او خپل آبرو توی کړه چې زه تیارې ته ځان ورسوم؟ او مختار صاحب بله خبر دا لږ ګوره هغه دروازې هم دي، هغه دروازو باندې لاسي دی بندې کړي، د خلک لاسي ولې ته ښکته کړي، بیا یې کامرې ورته بندې کړي دي، لایف یې فلم برداري کوي، سی ان ان، بي بي سي کوي.
خو د قرآن روی ته وګورئ افغانانو دا رقم خو والله بلا ریښه درته یم دونه خو بې عزته نه وایي. بالکل شاهین صاحب دا خو هغه شرمېدلي خلک دي، هغه خلک دي چې دوی په الله باندې باور نه لري، عقیده یې ضعیفه ده. مسلمان اکثریت د دوی که زه ووایم چې مسلمان نه دي خو زه به ګناهګار سم. اوس تاسې څه کوئ؟ دا نن کوم کسان چې مړه سوه په دې هوایي ډګر کې دې باندې یې زړه مه سوځئ، دا ټول مردار سوه، قسم دی چې مردار سوه. تاسې څه کوئ؟ خپل وطن خو سیکوئ، اسلامي نظام راغلی دی، حاکمیت د اسلام انشاءالله چې 100% کې دلته تطبیقیږي. او تاسو بیا کوم څه روان یاستئ؟ چیرته ځئ؟ په امریکا کې به څوک نن په هغه کې فیسبوکو کې به شاید تاسو لیدلی هغه عکس چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ پخوانی وزیر په هغه کې په جرمني کې پیتزا توزیع کوي، اوس په کورو کې په بایسکل ورسره دی، په بایسکل باندې پیتزا توزیع کوي. نو تاسو وزیر هلته د یو پیتزا فروش هغه لري، حیثیت لري، نو تاسو به څه وکړئ هلته؟ خو یا به هغه خرابه کارونه به په تاسو کوي، یا هغه کار به په تاسو کوي چې هغه د انسانیت د کرامت نه لرې دی. نو زه حیران دې خلکو ته یم، ولا هم سړی خفه کېږي، هم سړي قار راځي دې خلکو ته چې ښه تاسې باندې څه جبر چې په دې کې ګڼه ګوڼه هم جوړه کړې ده، دروازې درستې در باندې بندې کړي دي، یوه دروازه بیا لاندې کانال ته هم کښته کوي. بیا 2 ورځې مخکې خو دوی اعلان وکړ، خپلو اتباعو ته یې وویلې چې تاسې مه ځئ، ښه که دا ستاسې کار ونه اوسېږي، تاسې د چي نه خبر وئ؟ کوم ځای نه خبر سوئ چې دلته انفجارات کېږي یا بمګزاري کېږي؟ خو دا کارونه د همدوی خپله دي، د همدوی خپله غربیانو کارونه دي. او اصلا دې ته څه ضرورت چې ته 6,000 کسان نور راوله د یو هوایي ډګر ساتنې دپاره؟ که چېرته ته واقعا دغه خلک د افغانستان نه مسؤله توګه باندې ایستل، اسلامي امارت چارواکو سره به ناست وي، دوی سره به یوه لاسلیک کړی او فیصله به هم کړې وه چې کوم خلک چې د افغانستان نه غواړي ووځي تاسې مخنیوی مه کوئ. تحریف هم رالیږلې خپله اسلامي امارت د دوی امنیت نیوه، په کامل امنیت کې به وتلي وو د افغانستان نه، دوی بیا دغه افغانستان ته په کار نه دي، نه که چې غرب ته خوشحاله دي، خارج ته خوشحاله دي، عمل ته لاړ شي. خو دوی غواړي چې یوه ګډوډي په دې وطن کې پیدا کړي، اوضاع خرابه کړي، او همداسې یو بد تصویر د افغانستان د خلکو ته په نړۍ کې خپاره کړي چې په افغانستان کې داسې یو بد حالت دی. نو خدای دې خیر پېښ کړي. شاهین صاحب ډېرې دسیسې روانې دي، ډېرې توطیې روانې دي. الله دې وساتي، الله دې عزت درکړي. را بشي د ورونو ته افغان صاحب سلام علیکم ورحمت الله. افغان صاحب، افغان ورور، السلام علیکم شاهین صاحب پاته او ټولو لیدونکو ته الله دې وساتي. وعلیکم السلام، خیر راغلی ستړی مه. شاهین صاحب نن مې دا زړه دونه درد کړی دی چې د شخي چغې ووهمه، نو نه پوهېږم چې خدای پاک په موږ باندې څه رقم کړي، ولې په موږ په افغانانو باندې دا حالات راغلی چې نه په جهان کې زه چې له دې افغانیت نه په دغه کې پاتې یو، نه په خپل وطن کې پاتې یو. شاهین صاحب دا آخر به څه کېږي په موږ باندې؟ ولې دا حالات راغلي دي؟ اوس خو نظام هم ټول تسبیه سهار ته وسول، ولې تر کوم وخته به د افغانانو دا رقم کړېږي؟ اوس په چا باندې چا کړی ده؟ اوس خو خدای دې ذاتي رحم پې باندې وکړي، که رحم نه پې باندې کړي خدای پاک د ذاتي قیامت ذاتي ټول ترې نه بېغمه سو. ولې مور هم په مخ کې راته شهیدېږي، خور هم په مخ کې راته شهیدېږي، ورور هم په مخ کې راته شهیدېږي. له دې نه څه ضرور ده؟ هغه ژوند مونږ ته هېڅ ضرورت نه لري. ټول افغانان ګوره در په دره سوه، خاک په سره سوله. تر کومه به داسې چل دی؟ ټول افغانان نه دي در، ټول افغانان د دربدرۍ نه خلاص شول، ټول افغانستان د بېسرۍ نه خلاص شول. دا وضع چې نن په میدان هوایي کې په یوه حصه د میدان هوایي کې وینې، غونډ افغانستان په دغو وضع باندې ککړ و، غونډ افغانستان په دغو حالت کې و، غونډ افغانستان باندې دغه خلک حاکم وو، غونډ افغانستان کې دغه نن چې دغه وضع وینې، دغه حالت په افغانستان باندې حاکم و او همدغسې و. نن شکر غونډ افغانستان ارامه دی، غونډ میدان هوایي ارامه دی، یوه حصه چې د دوی سره ده دغه د ګډوډي وروره. هېڅکله به د کافر ملګری نه شي چې ملګری دیم چې هغه به مقصد لري. هېڅکله به پردی سړی د تا کور جوړ نه کړي، هېڅکله به د همسایه د تا کور دروازه درته سم نه کړي چې په خپله یې جوړه نه کړي. بنان چې افغانان دغه رقم شوي چې خپل کور باندې مستقل شول، آزاد شول، یعنې خودمختاره شول، دغلته یوه حصه چې هغه مثلا 2-3 ورځې پاتې دي، په دغو 3 ورځو کې سبا به هم یو بله ګډوډي کوي. په دغو چې کافر دسکه ځي، مملکت د لاسه ورکوي، قدرت د لاسه ورکوي، پیسې مصرف کړي، چې شی لاسته رانغلل، افغانانو په د خوله خوله ووهل، ویې شړل. هغه مجبور دي چې یو څو نفره دسکه بوځي، چې هلې غلامي وکړي او یو څو نفره درته مړه کړي، دغه کار در سره کوي. دغه ګډوډي چې نن جوړه ده، دا ګډوډي هم دغو خلکو جوړه کړې چې دوی غلامان وو،
همدغه امریکایانو چې د دې بادارانو دغه جوړه کړې ده. نور افغان ولس ډېر ارامه دی، غونډو ولایتو کې جنګ نه ده، ارام اوس موږ هم دغه وایو. ګوره موږ په وینو په خبرو کې اوس ترګار دا وایي چې په میدان هوایي باندې به داعش حمله وکړي. اوس ګوره تر پرونه پورې موږ ته د طالب داعش څوک ده؟ افغان صاحب داعش څوک ده؟ سوریه کې داعش و امریکا و، عراق کې داعش و امریکا و. امریکا چې په افغانستان کې و په چین کې و داعش ته رادیو جوړه کړې و. کله چې امریکا لاړل د چین نه 2500 تسلیم شول وتښتول. خو دوی چې امریکا لاړه، یو متل ده په فارسي کې وایي مربی داری مربا بخو. همدغه داعش مربی همدغه امریکا و، همدغه امریکا دی تواشه عباته سلام مهمات دغه شیان ورکوه. بنان داعش فعلا په کوم ځای کې قرار لري؟ چیرې چې امریکا دغه کوم ځای دی همدغه یو خط دی، دغه داعش دی. داعش داسې نه ده چې د دې نه وینې نه دي او نه افغانان دونه بې غیرته دي. د افغانانو دغه ګوتې تر اوسه ښه صحیح کار کوي او ښه نښه ویشته شي چې امریکا یې ماته کړه. دغه مرداره پدیده چې دی جوړه کړې ده دا هیڅ شی نه ده وروره. دا داعش د دی سره و، 01 د دی سره و، قطعې مرګ د دی سره و، سپیشل فورس د دی سره و، د غلام اجیر حکومت د دی سره و. ان شاء الله تعالی هغه زموږ عسکر ورونه هم تیسته شول، هغه ښه خلک هم تیسته شول. د یو څو دانې مرداري او کثافات چې پاتې دي او دغه بې عقلان دغه به یا به هوښیار شي او یا به په خیر سره به په خپله پسې لاړ شي. نور افغانستان کې ارامي ده، قراري ده الحمدلله، بیخي بېغمه اوسه. خو بس مونږ دغه وایو. ګوره نن شپه د جمعې ده، دغه چې په لاس پورته کوو چې خدایه پاکه چې څوک د افغان په ضرر باندې دي، خدایه پاکه ته رزق نابود کړي، خدایه پاکه ته در بدره کړي، خدایه پاکه ته په ژوند باندې همداسې وسوځې لکه افغانان چې سوځي، خدایه پاکه ته په خپل قهر باندې اخته کړي، خدایه پاکه ته در بدره باندې کړي. هغه که افغان وي، که هغه پاکستانی وي، که هغه ایرانی وي، که هغه امریکایی وي، که هر موږ به دغه د جمعې په شپه باندې دغه لاسونه ورته پورته کړو چې خدایه پاکه ته ځکه د افغانانو باندې رحم وکړي، یا خدای پاک ته ځکه چې دوی په خلاف باندې خدای پاک ته در بدره کړي، ته نسب نابود کړي، ته خدای پاک په خپل قهر باندې اخته کړي. الهی امین آمین آمین الهی یا رب العالمین. الهی امین امین یا رب العالمین. الله دې وقت وکړي دغه غونډې خبرو سره موافق چې هر څوک د افغان په ضرر ده، د مسلمان په ضرر ده او د افغانستان خاورې ته په بده ګوري که د ما پلار هم د خدای دې تباه الله دې برباد کړي. مننه ورور. مهرباني ساحل صاحب څه وایي؟ ساحل صاحب ساحل ملنګ بلاکوم دی بیا نشه راتلی سټیډیو ته وغږېږه، ته هر وخت راځې را سره ناست یې. دا د موږ اصول د لایف نه دي چې راپورټ ساحل ملنګ. او بل دا ډېر ورونه ماته نشه کوي چې د چا نمبر راکړه او د چا نمبر راکړه. زه وزارت مخابرات نه یم، نه د چا نمبر د ما سره شته او نه کوم نمبر د چا را سره ده، نه د واتساپ نه د هغه. او بعضې ورونه نشه کوي په لایف کې چې ما در پورته که ما ته زنګ وهه. دلې زنګ نه وهل کېږي، دلې لینک اچول کېږي. لینک به تاسو کلیک کړئ، د لینک د لارې نه به راشئ سټیډیو ته. بل رقم زه نشم کولی. خیر د هر وخت د وایي دغه 15 کاله چې موږ زنګ نشو وهلی. د واتساپ نه ده چې زه زنګ ووهم، نه مسنجر ده. بنان تاسو د لینک د لارې نه راتلی شئ، همدغه یوه لارې ده طریقه ده. او بل د چا نمبر د ما سره نشته، نه د ما سره د ملګرو نمبر شته نه د دوستانو. زه ریښه درته عادي خپل نمبر مې غواړئ زه به یې درکړم. ډېره مننه. ساحل صاحب تاسو غږېږئ؟ الله مو مل شه ساحل صاحب، بیا کوشش وکړئ ما راځئ لایف ته چې نه غږېږي. د ګونګیانو لایف نه دی. مهرباني حمزه صاحب مایک خلاص کړئ. وطن دوست السلام علیکم. د لایف ټول لیدونکو کتونکو ته سلامونه وایم. شاهین صاحب نن چې کومه دغه پیښه وشوه ډېره دردونکې وه، ډېره دردونکې صحنې وې. فرشته چې موږ کله د نظام دغه شوی دی، موږ هغه درد لا پرړه و چې دغه صحنې موږ ولیدې. نو بس الله دې د افغانانو دغسې خو لکه زموږ خو دغه دی چې دلته طالبان د خلکو په کوم نظام یادوي چې هغه د نظام درد کوم نظام یادوي د کوم نظام درد کوي؟ خو د افغانانو خپل نظام چې کوم چې بارنیانو چپه کو او اوس چې نظام حالات نوم یې اخله دیموکراسي، دغه جمهوریت نظام، دغه زموږ د افغانانو نظام، دغه جمهوریت نظام دغه جمهوریت د جمهوریت رئیس خو د وتښتون نو په خپله باندې نظام تاسو ورجانه نظام نه دغه د جان کیلي یو شرکت و چې جوړ کړی و
دا خو شخصي نظام د یو شرکت و دا خو نظام نه و. خو شاهین صاحب افغانانو له د منلو وړ وو، افغانان پکې خوښ وو او کوم افغان د افغان کوم د افغان منل و؟ جان کیری راغی دوه دن رئیس جمهوران موږ ته وټاکل، یو په سپیدادار کې او بل روزنه یو ناس او بل تخی ده. په کوم مملکت کې دوه رئیس جمهورانی؟ په انګلستان کې، په پاکستان کې، په ایران کې، په چیرې دي دوه رئیس؟ شاهین صاحب خو په زور خو نه راغلی کنه، په زور خو د ولس د مخالفت سره نه راغلی، ولس خوښول، ولس رای لرله. کوم ولس چې جان کیری راغی وی ټاکل وګوره د شرم ده دغه ولس چې په تیارو کې ځي او د وطن څخه ځي. یو دقیقه نور دغه جمهوریت د استپاک بیا وراسته تیارو ته. آیا کافر جوړولای شي مسلمانانو ته اسلامي نظام؟ شاهین صاحب دلته د کافر او د دغه خبره نه مطرحه چې موږ په ګټه تیارو یا ګټو ته ونځو. کافر اسلامي مسلمانانو ته اسلامي نظام جوړولای شي؟ کافر نو چین جوړولی شي موږ ته اسلامي نظام؟ اوره زه تاسو وایم چې کافر جوړولای شي، ته وروي چې نه او زه درته وایم بیا نه چې کافر د اسلامي نظام سره سویم خو چین هم نشي جوړولی. جان کیری څه کاره و چې د اسلامي نظام جوړ کړ، جمهوریت اسلامي جوړ کړ؟ څوک جان کیری د دې لپاره چې افغانان په یو بل جنگ کې دغه نشي، نو دلته د دوه افغانانو ترمنځ یو صلح وکړ او نه شاهین صاحب د دنه دا پښتنه وکړه. شاهین صاحب وطن دوسته خیر واسطه د پیل په غوږو کې ودی دا افغانان د جرګو د مرکو نوم لري په ټول تاریخ کې. خیر د تلک تاریخ وګوره، افغانستان د جوړښت تاریخ وګوره، د افغانستان د جوړښت مخکې تاریخ وګوره. افغانان د جرګو د مرکو ټاټوبی دی. څنګه یو امریکایي راځي او دلته موږ ته حکومت او نظام جوړیا؟ په افغانستان په د ترور دشمنۍ کې څوک نه و چې د اختلافات حل کړي وي. یو مسله او بله مسله دا ده چې ته وایي چې چین موږ ته خو د چین هېڅوک هم نه دي راغلي که نه. خیر د ته لږ سوچ کوه، موږ به ډېر سوچ نه کړو، لږ سوچ وکړه. چین څوک راغلی؟ آیا همدا اوس چې کوم نظام باندې خبرې اترې کېږي تا پکې کوم چینایي لیدلی؟ افغان مبارز صاحب ګوره چې په لومبۍ ورځ باندې طالبان راغه، په دویمه ورځ باندې چین وایي چې زه طالبان تسلیموم. ولې ته طالبان تسلیموې؟ ولې به نه تسلیموې؟ ولې به نه تسلیموې؟ ګوره ما ته غوږ ونیسه خیر د وطن دوسته. غټ رقیب اقتصادي او د جګړې لوی رقیب د چین دپاره سرخوږی، د چین د کاروبار دپاره، د اقتصاد دپاره لوی سرخوږی امریکا دلته په ګونډو شوه. چې رقیب څوک چاته مات کړي تاسې باور په خدای وکړئ چې دا خو چین اوس هم چې دی بد کړی موږ سره. چین باید فورا افغانستان ته په عربونو ډالر رالېږلي وای چې څه خو د لانجې نه خلاص کړم، د لوی مصیبت نه دې خلاص کړم. چین خو اوس هم سلو روان دی. طالبان د خلکو په دا لږو ورځو کې طالبان د خلکو په امنیت کې پاتې راغلل او نن دغه چې کوم پېښه وشوه دغه بودنون شاهین صاحب دا چیرته شوې ده؟ دا پیښه چیرته شوې ته خبرې؟ میدان هوای کې. میدان هوای چا سره ده؟ میدان هوای د امریکایانو سره دی. ولې تاسې امریکایانو ته پرېښودو؟ لږ صبر وکړه، ګوره لږ صبر وکړه. تا چې ټول ملک ورته پرېښی تا ته ما چې ویلي چې ولې ورته پرېښودو؟ نو ما خو ورسره بېل لغه ته خو وایي چې زه مجاهد یم او زه دې په همت کې شک نشته. ته لږ یو دېرشم د اګسته پورې ته صبر وکړه. ګوره تا ورسره 40 کاله تړون کړی و چې ته په 40 کلونو کې نه وځي. همون دوی چې دی په 20 کلونو کې په ګونډه کړه. ته لږ صبر وکړه. ته یو دېرشم برید تاسې کړی دی، یعنې نن برید تاسې کړی دی، تاسې د دې مسؤلیت لګولی. برید ولې ومنو؟ ولې برید د صلیبي یرغلګرو په واکمنۍ کې شوی دی. برید د 2-3 ساعته مخکې دوی خبرداری ورکړی و چې مه راځئ دلته برید کېږي. چې ته 2-3 ساعته مخکې خبرې چې دلته برید کېږي، د برید مسؤلیت به د چا په غاړه؟ نو که امریکایانو هم دا برید کړي ولې تاسې په دغه کې مقاومت نه کوئ؟ ولې تاسې تپوس نه کوئ، پوښتنه نه کوئ چې دا زموږ افغانان چې تاسو راووژل دا ولې دا چټه نه ولې ځي ما نه ولې تښتي؟ ولې ځي؟ وحشت دی دلته، وحشت دی. څه وحشت دی؟ ته خو ما ته ګوره که نه حامد کرزی، ډاکټر عبدالله
او دا لوړ رتبه مامورین او دا د ننګرهار والي او دا ټول چې زما په خوا کې کته پورته کېږي او په ډاډمن امنیت کې ژوند کوي، آیا تر دې هم دا خلک لوړ پوړي چارواکي وو دا نن تښتي؟ ولې تښتي؟ هغوی خاینان وایي د دې نظام د سقوط دپاره یو دغه جوړ کړی د طالبانو دغه کرزي او عبدالله خو دا خو د معامله وکړه دلته چا سره معامله کړې؟ چا سره؟ دا خو د طالبانو یو رقم دلته نمایندګان وو په کابل کې. ښه، چې نمایندګان وو افراد یې چېرته ولې دې خلک؟ په دغه چې کوم د افغانستان نظام چې د مای نه لاړو دا خو د کرزي او د عبدالله پکې ډېره غټه ونډه ده په دغه نظام د منځه تلو کې. نظام د منځه تلو کې خو یو کودتا رامنځته کېږي، لکه څنګه چې د داود خان کودتا رامنځته شوه، خلقیان راغلو، ملي دفاع وزارت کې مو فرقې په لاس کې وي. دلته د کرزي سره کومه فرقه کوم کنډک وو؟ نړیوال دغه وته نړیوال دلته طالبان هم دې سره په تماس کې وو، طالبان کرزي سره په تماس کې وو. خپل ملازمین کرزي سره نه، کرزي د کومې فرقې نه، ګوره وطن دوسته، کرزي د کومې فرقې قمندان وو؟ د دفاع وزیر وو، لوی درستیز وو، کنډک یې لرو، د هغوی ځواک قمندان وو. څه شی ورسره وو چې دا نظام سقوط کړ؟ خلک تشریحات ورکړ، مونږ خبر نه یو. خو د طالبانو یو جاسوس و دلته ناست و خو ګوره جاسوس نه، یو تن جاسوس چې دی 3.5 لکه اردو ولې سقوط کی؟ دا خو ستاسې ضعف دی نه، دا خو ستاسې لپاره شرم خبره ده. دلته مجبور شو رئیس جمهور مجبور شو چې وطن که ولې پرېږدي وطن، ولې پرېږدي؟ ده خو 5 ورځې مخکې نه کنه دغه ورونو ته واخ ورکړو، د ورونو ته واخ ورکړو. ته لږ صبر وکړه، ته لږ صبر وکړه، تا سره زموږ کار شته، ته لږ صبر وکړه، ته ورکړې نورو ته اعصاب دې ارامه کړه، یو ګیلاس اوبه وڅښه، غونډې خبرې دې غلطې دي. را بشه دغه بل سردار ولی صاحب، سردار ولی صاحب سلام علیکم. تراب صاحب سلام علیکم. وبکه دغه صفر هغه دغه اوه آتش پاک وروره مهرباني وکړه. 200 اتیا ورور. سلام علیکم. سال ده شاهین صاحب خیر جوړې بخیر. شکر ده الحمدلله. بس زه خو صرف دومره پوښتنه کوم چې دغه خنزیران به کله وځي؟ وای وروره د خنزیرانو خو دغه شل کاله موږ دغه امید و چې د افغانستان نه راټول کړو، بالاخره دا هم راټول کړ په دونه تکلیفو او دغه مبارزه باندې، په دونه غټ جهاد باندې چې څونه قرباني ورکړه، بالاخره د یو میدان یو پنځ سم راوړي. نو دغه به په ډېر نږدې ورځ کې ووځي. اما دغه وایم چې دا ډېر بې ناموسه بې رزیله خلک دي، پوه شو چې دا افغانان له دې جنوړي شور جوړ کړی د ټول وطن یې په سر اخیستی د ټولو هغه یې نیولی د ټول افغانستان یې په سر اخیستی ده. دا ولې نه ده؟ انشاءالله څومره وخت ورته پاتې دا مردګان چې به وځي؟ دا مردګان 5 ورځې کې به دا په خیر څه بیخي ورک وي، 5مه ورځ نشته. الله دې دوی نست او نابود کړي. الهی امین. الله دې دوی شکرونه ورک کړي، پوه شوې؟ الهی امین. او الله دې مونږ ټول افغانانو ته د نیکۍ هدایت وکړي، د نیکۍ هدایت. امین. ډېره مننه، الله دې خوشحاله. تڼیوال صاحب وغږېږي. تڼیوال صاحب مبارک مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټول ښایسته خبرې وکړې، ټول شیان سره خلاص شول. زه پوهېږم چې هر وخت خپل شخصي نظر وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شخصي نظر دغه دی خاوره، که یو کافر مسلمان شي وری مسلمان شي بیا ما وطنه سخت مسلمان دی، او که یو مسلمان مرتد شي نو دینه داسې مرتد جوړ شي چې بیا نو هیڅ نه پیژني. دا یو خبره. دویمه خبره، په خدای مې دې قسم چې موږ تاسې پیدا کړي یو، که زما ورور پلار مور یا خور نن په دې میدان هوایی کې غوښتل چې امریکا ته لاړ شي، هلته مردار شي، ما به ورته ویلي چې مردار شو. نالت یې په دوی باندې ډېر ښه کار وشو، دا د خپلو بدرانو ورباندې وکړو. دا افغانان نه دي، دغه د افغانستان د جامعې پارازیت بکټریا دي. کاشکې ما داسې یو قدرت مې لرلی چې امریکایانو سره مې یو 2 هفتې نور هم بلا لیکلې وه یو توافقنامه چې که خپل جاسوسان د فاضله مواد در سره ټول وړای شي 2 هفتې نور هم وخت درکوم چې دا بې ناموسان ورک شي دې ځای نه.
دا بېناموسان تر اوسه پورې نه پوهېږي چې څه ورباندې وکړل. دلته په افغانستان کې وشرمول، لوبې ورباندې وکړي، اوس په میدان هوایي کې ورباندې کوي، سطرې ورباندې کوي. دا بیا ځي امریکا ته اکثریت بېسواده خلک د احمقان څه فکر کوي چې هلته په دوی باندې څه کوي. دغه اوس دلته په چک جمهوریت کې 15 نفره په مخدره موادو او مختلفو شفاخانو کې پراته دي. په یو کوټه کې 15 نفره یې اچولي دي په زندانو کې. دا د الله فضل دی، دغه د الله قدرتونه نصرتونه دي چې په دې دنیا هم شرموي، خپل بدران یې وژني، مړه کوي یې، مرداروي یې. دا مردار دي، دا پرازیټان مردار دي، دا افغانان نه دي. دلته زړه سوی مه په ورباندې کوئ. ما درته وایي که زما قدرت وای ما به یو میاشت نورم د توافقنامه د امریکایانو اشغالګرو سره کړې وه چې د خپل پرازیت بکتریا خپل فاضله مواد د افغانستان در ټول کا چې زموږ لاسونه بیا ورباندې مردار نشي. نور مهرباني وکړئ که چا سوال و دې به ورته وګورو. مهرباني. مننه ډاکټر صاحب. الله دې ورسره مبارک صاحب ته د الله په مخ ته درته وړه زه یو 2 دقیقې مصروف یم. مننه. الله دې خوشحاله که سمیع الله ارماني ورور. سمیع الله ارماني ورور مایک نه خلاص. سمیع الله صاحب متاسفانه چې انټرنیټ دې کار نه کوي، متاسفانه غږ دې نشته. سمیع الله ورور غږ دې نه لرو، ته خپل ځای ته تغییر ورکړه، غږ دې نشته قربان. سمیع الله ورور غږ دې نشته. محسن خان سمیع الله ورور غږ دې نشته. ارماني تاسې غږ لرئ؟ ډاکټر صاحب غږ لرئ؟ نه زه نه لرم غږ نه لرم. متاسفانه. شاهین صاحب د غږ نشته دی، که دی ته لنډې کوزي کا. محسن خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې د صحت په جامه کې بوسئ ټول. او افغان مبارز زما یو پوښتنه لرم چې زه دا فی الحال چې په بار ملک یم او زه غواړم چې خپل وطن ته بیرته لاړ شم. آیا زه کولی شم خپل وطن ته بیرته لاړ شم، تګ راتګ وکړم؟ دا حق زما دی. راغلاس درته وایي دا وطن د هر افغان کور دی. الله دې راوله. مننه. خیر اوسې. الله دې مننه. خیر اوسې. زما همدغه یو پوښتنه وه، ځکه چې بس الله دې راوله. زه زیاتره پوښتنه کوم، هغې وایي چې طالبان داسې خلک دي. نه پیغام وروره زه فکر نه کوم طالبان داسې وي، ځکه چې د طالبانو چې دی د غرب دا کوم میډیا چې ده یو غلط نوم یې ورکړی طالبانو له، او زه هېڅکله په دې باندې باور نه کوم، ځکه چې موږ مسلمانان یو، د یوه کلمه ویو او موږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. او زه غواړم چې په افغانستان کې یو اسلامي او شرعي نظام راشي. او بس څه ویلو ته نه لرم. مننه ستاسو. بس الله دې راوله، هر وخت راتلی شي، خدای دې راوله، په خیر راشي. مننه. خیر اوسې. راغلاس درته. الله دې ټول هېوادوال په خیر خپل وطن ته راولي. مننه. امین. ستاسو مننه. خیر اوسې. مننه. ملک آیان ورور. السلام علیکم مبارک صاحب، ډاکټر صاحب او طلایو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. مبارک صاحب ورځې وشوې او مبین صاحب او قاري صاحب خو ونه لیدلو، بس هغو سره رابطه وه، هغو ته هم تپوس سلام وایه. مبارک صاحب دا تپوس مې کوو لکه په دې هوایي ډګر کې چې دا کومه چاودنه وشوه، دا کم خلک پکې مړه شو، دا خلک په کم حساب کې لاړل؟ دو خو لکه شریعت نه او الله د قانون نه تښتېدل، نو دو چې مړه شو تو په دې باره کې څه ووایي چې لکه تدو دا مرګ عام مرګ شو او که دا د مردارۍ مرګ شو؟ ډېره مننه. الله دې خوشحاله که. موږ دومره عالمان هم نه یو، فتوا هم نشو ورکولی. الله تعالی دې د دوی سره خپل حساب کتاب وکړي. الله دې ورته مغفرت نصیب. څه نه شو ویلی، بخښنه غواړم. ټیک شو. السلام علیکم. مننه. دا مو خوشحاله که. غازي ورور. غازي ورور. السلام علیکم ټول ته جمع دعا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاهین صاحب او مبین صاحب، زه پاکستان نه یم
دغه زه په بهر یم زه دوه پوښتنې درنه کولی شم شاهین صاحب پوښتنې لري وروره د څه رقم څه تاسو په پوښتنه افغانستان کې خدای امن راوست او شریعت راغی نو موږ ته وضع راکړئ وایي چې موږ ډېر اورېدلي په ورور شریعت شمه ماشاءالله تاسو ته خدای تعالی دوه لاسه درکړي دي او ښه ارامه ژوند یې درکړی دی نو تاسو هم کولی شم دا رقم چې خپله